ډېر زیاتې دې راسره وکړې اسلمیه ما سره خو دې ډېر زیاتې وکړ زما د لور کور دې روان کړ خو والله که یو هم پرېږدم جمال کاکا و جمال کاکا خبره مې واوره یم خبر شویم چې لور یې درته راولېږله ډېر پې خفه شوم اسلمیه نور مې په پرخرونو باندې مالګې مو دوړوه ظلم دې وکړ زیاتې دې وکړ ستا ما څه کور روان کړی و چې تا زما په لور باندې کور روان کړ یا جمال کاکا ما پې نه دی نوار کړی خپل قسمت پې نوار کړی دی او ستا نصیبه کې خوشحالي نشته دا زما کار نه دی اسلمیه ما خو تا سره څه بد نه و کړی ما خو ستا ملا ستا غوا هم نه ده پاسولی نو دا دومره ظلم یو بې ګناه یو بې خطا جنۍ باندې تا دا دونه تور ولې ورپورې کړ لږي به پې تورونه به پې لګي تور نه په ګېډو ګېډو تورونه به پې لګي تا ما سره ظلم کړی دی نو د ظلم نو کړی نو ستا لور به خوشحاله وه ما کې د څه کمی جمال کاکا ګوره اسلمیه په تا کې کمی نشته ما په اسلامي طریقه باندې د خپل لور نه تپوس کړی ما ورته ویلي و که اسلمې دې خوښي چې دې ونه ورکم هغې ستا نه صفا انکار وکړو نو دې کې بیا زما او د لور څه ګناه ده یا جمال کاکا اسلامي طریقې اوسنو خلکو پرېښي دي نن وخت کې لور او زوی د څه نه خبر نی او وی رشته مې دله وکړه تا د لور نه تپوس ولې کا اسلمیه زه په هغې پلارانو کې نیم اسلمیه ما تې تپوس وکړو ما تې وویې چې بابا زما اسلمې نه دی خوښ نو څنګه مې بیا دلدل ته غورځولې وه دروغ جمال کاکا دروغ تا صرف مال خال ولي دولت دې ولید موټرې دې ولیدې غټې غټې خویلې دې ولیدې ستا نظر एकदम روک شو جمال کاکا ته لالچ په مخه یوړې اسلمه لالچ په مخه نه یو موړې هغه به کوم مور پلاري چې لور له به بد ځای ګوري ما لور له ښځې وکتو باقي قسمت خپلو خو تا وله قسمت خراب کو اسلمیت تا وله قسمت خراب کو کور دې پیروان کو جمال کاکا کور نه کورونه به پې دلنه تا زما کور وار کړی چرته هم نه شوه تلې دا جینۍ خو تا ماله راکوله خو صرف لوپر درته ښکارېده لوپران ټول عمر د روغو خلکو کورونه نواري کورونه او لوپر وختې نو ځکه دې زما د لور کور وان کو ځکه دې زما د لور کور وان کو خو اسلمیه هغه د خلکو خبره د مشرانو خبره وی که پردي سل کور روان کې نو خپل به پې ایک یو کور ودان نه کې تا زما کور روان کړی دی او رب به ستا کور روانوي لاړم درنه جمال کاکا چې ستاسو کور نواري زما دا د پکې سر کې نواري زما د زړه یو مینه وه او هغه تا دو کړه دو خو د بل به منانه نه شي په سړکونو باندې واردات نه کوي نن سبا خلک په دې پولو باندې د کلو دا لارې خلک په ډېر زیات واردات کوي زموږ داسې ښه دی مړه دلته بودرېږو ډېره ښه راښه خبره شه لکه وعلیکم سلام کوم ځای لکه کوزې باندې یم جي چېرته روان یې یې بازار نه لږه سودا رالم خدای دې دی خو باسه دې عمر ته دې وګوره نسواره ته وګوره شناختي کارت سره شتې نه جي کور رانه پاتې شناختي کارت درنه کور پاتې شو دا خلک کور پرېږدي کو جیب کې ګرځوي دا راته ووایې که نه چې دا شناختي کارت خلک کور پرېږدي کو دا به جیب کې ګرځوي
جی بس مې کلی د دې بازار نه مېلمانه راغلي وو سودا مې راغشته نه مې ولې نه ګرځې ها دا به ګرځې شناختي کارت که نه سړي بچی شه سړي نن خو دې پرېږدم خو که انګرېزي بیا دلته وکړي څه ګندګیري وکړه که نه او یا دې شناختي کارت راونړو ښه به درني ځه ته ته وګورئ دې عمر ته وګوره نسوارو ته وګوره سم دی نو خان جي چې ما ته پرېږدو سم مې دله مالش کوم خیر دی ځو نیسه یا لکه رنګ دی ورپسې خان جي ما پسې نه تا پسې رنګ دی وګوره چې څوک دي دا خو عمران خان دی په خیر عمران خان څنګه چل دی ها جمال کاکا یاد دی ته بېغمه شتې اوس پسې دارې ورځم ویم په خوب کې هم خان ستاسو نامه نالي ورلم بس دی جي غم مه کوه یا لکه جی د جمال کاکا پسې ورځو د برکلي جمال یادې سم اومقه یادوي که نو نه څه وې بس ته راځه نور خبر به وسایل ته وکړو زه شو تیرا دې کور دی بس بله ورته جمال کاکا او جمال کاکا السلام علیکم وعلیکم سلام جمال کاکا موږ سره تاڼې پور لږ لاړ شه ولې بچي خیر خو دې که نه جمال کاکا خیر دی چې چور راولېږلو وی لاړ شه او جمال کاکا مال راوله نور څه نشته زه به دې لور ته سوال جواب وکړم جمال کاکا اوس پاسې 15 منټه کې راځي کور ته څه نه ورځي موږ سره لاړ شه خبره نشته داسې راځئ ګوره بچی د خدای دپاره د پاسه نیمه شپه شوه او په دې بېدیا کې مې اوچ په اوچه کېنولم ګوره کاکا دا خو راته زم چې دا کالي ومنه یا دې کیسې دي جیل ته به دې کي په موږ دې نیمه شپه کړه جج به دې بیا فیصله وکړي ګوره بچی ما نه دي پټ کړي که نه مې دې پټ کړي که نه السلام علیکم خان څه ومنل که نه والله خان سر مې پې کاڼه کو خو ویې نه منل تاڼۍ په دې خو مې څه که دې شاړو ته راوستلې ما چې ته یې ومنې خو چې ته یې نه منې که نه د رښتیو کوټې ته راوله هلته به یې په خپله ومنې ګوره بچی پسه ای بچی ظلم دی بچی ما خو راته ووې خو تا نه منل بچی ظلم دی ما نه دي کړی که نه څنګه خیر راغلی ټیک ټاک انا خیر شکر خیر به دې غواړو ما ویل چې زه به تا سره کوم ځای کې میلاو شم او خدای پاک دا چې مخکې له راوستې وایې ورو تابعدار څه دې وکړل هغه سقر سره ورچکر شوي وي زما د هغه سره څه کار دی خپل ولیدي په خپله به یې سنبالوي سخرخواله د دونه وزګار یم چې زه به سخر پسې ځمه نه عثمانه دونه پاتې خبره مه کوه که نه وروره هغو تا له د هغه غوښې درکړي دي او د خدای نه پس د هغه نور په دنیا کې دي څوک چې ته یې تپوس نه کړي هغه لور یې تپوس نه کړي نو څوک پرې کوي ته راته ووایه ځه دا ام پې زما یو د غر عمره احسان دی چې ما یې لور کړې ده یعنې د هغه په لور چې څه کوله خو د خدای تعالی نیستمن دی او په تاڼه تحصیل کې پیسې لګي ګټه او ګټه زموږ سره نشته وروره خو دی دې کې چې ټول عمر پکې پروت دی زه یې څه کومه عثمانه که هر څه دي لور که ښکلي وي که بدرنګه که د مور او پلار د زړه غوښې وي چې هغه تا د زړه دا غوښې درکړي دي که نه سپک ورته مه ګوره خیر دی ورشه سقر دی دی که پیسې دې وس کې نشته نو هسې تپوس وکړه د هغه به درنه زړه خوشحاله شي او د هغه لور به یې مړه ښه شي خدای دې د هغه له وشي او خدای دې او خدای ته وګوره دغه د زړه غوښې دي که نه دا به مو ته پرېږدم د هغې نه هم زه تېر ناست یم هغه هم وروره کور کې ناسته ده او دقه وردننه کول کوي او زما څه د روپۍ درک نه لګي نه دیاړي شته نه مزدوري شته زه به په دې کې اوس په سخر کې په تاڼه کې منډې وام او په تحصیل کې به منډې وام او کچرو کې به منډې وام ځان له په رخصت داغونه نه ږدم چې کله یې نصیب خو خدای به یې رازاد کړي پرېږده عثمانه د چا عزت پورې خندا مه کوه وروره که هغه تا دغه لور درکړې ده نو ستا عزت یې را کنټرول کړی دی په چاردیوالۍ دننه نن سبا عزت کې اوسېدل ډېره ګرانه خبره ده واوره زما خبره
څه په لاس او خپو څه شل نه معذوره نه چې مزدوري نشي کولی ښه ډېره مزدوري ده خو ستا ورته ډډې نه لګي مزدوري ښه ډېره ده دې خو ګوره او شتم د 100 روپۍ مرسته شته خو د دغه خوار پړق باندې نه لګومه هسې ماله دماغ مه خرابو که د سړیتوب خبره د سړی که نه نو که راته که نه نو وروره خپله لار دې وښه دا ښه د سړیتوب خبره ده خو چې څوک پې پېږي ستا غونده کې جټ جاهل انسان په دې باندې چته پېږي چې دا ما تا ته څه وي خو دونه ته وایم چې سکر دې دی ورشه تپوس یې وکړه او په ضمانت مې درسره راپرېږدي ما ته وګوره سخر مې دی که نه پلار مې نه دی او که پلار مې وی که نه نو بیا مې موله ضمانت نه کوو څه پوهې شولې او دوی خو وګوره هېڅ دونه غم راغستی سخر زما دی او غمونه یې تکې مونږ سره په دې کلي کې ډېر دا یو د پښتو وخت تېر کړی دی خفه کېږم پې څوک یې شته نه د خدای نه علاوه خو تا ته مې دونه نصیحت وکړو چې ورشه ورپسې ته به هم پې ښه ښکاره شي او د کلي کې باندې ښه نظر شروع شي ها هلکه یو خبره ته کوم دغه خو یو لور وه که نه ما هغې هم بل چاله ورکړي ته څه ته پته مئ ته خو راته ده ووایه که نه عثمانه غلی شه خوله سمه ښځه وه او که نه زما د دې ښځې ډېر صفتونه کې که د هغې د سره څه لیندیني نو خو دې شته چې هغه هم رامانې وسوځي عثمانه تون نالت شه او ستا په دې خبره شه او ستا په دې ځوانۍ شه چې څنګه ته بې پښتو بې خوندې دغسې دا خبره هم بې پښتو کړه ظالمه زه خو په هغه د زړه نه خفه کېږم یو غریب یو بېوسه او یو لاچار انسان دی او زما نه چې څه منډه تړله کېږي خاص د الله د رضا لپاره به ورسره وم خو زما نه په قام دی نه مې قبیل دی او نه مې پس نسب دی باید داسې کار وکړه که نه چې دونه پې خفه کېږي او په سر دې د هغه د لاسه دومره درد دی که نه نو هم ته وله منډې وه خدای ته وګوره ما معاف کړه ښه روکیه او نه ما کې غیرت شته نه ما کې پښتو شته زه پنجابی یم زه بلنګ وم صحیح ده ضروره ما دماغ هسې مه خرابه ورځم به پسې خامخا او که زه نه شوم نو د کلي کې ډېر پښتانه خلک موجود دي ستا غونده کې بې غیرته نه دي څوک نه څوک په ورولېږم دا راته ووایه کاکا چې ته له کالې هر څه نه منې که نه ګوره بچې شل ځله مې درته وویل که مې مړ هم کې زما د وینې یو قطره به وي چې ما کالې نه دې پټ کړې نو څنګه یې منم خاندې خې نه مني که نه خو دومرې و دومره چې په والې والې کې ته سوځي اوس پې په خپله مني ګوره جمال کاکا درته وایم چې دا کالي ومنه ګینه د پیتې د خوراک کو ده کو ته اسمانه پورې چغې مو وې که نه والله کو ستا څوک چغې واوري پیدا د سره د اړو مني نو غم مه کوه زه هم په واره نه ستړی کېږم ظالم انسانی که حیوانی بس اومنه که نه نه منی که نه نه منی نه منی که نه تدا نه منی صبر که خانه چې د خپې ولو چقوم که نه دی بیا اوس ومني راواله خخته راواله زناور منی او کو نه ما نه دې پټ کړی که مې مړم کې ما نه دې پټ کړی کالي پیدا بس سړی بېهوش شو راځه خان بېهوش شو راځه بیا به سر